السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. لکه څنګه چې نارینه ته احکام د دین متوجه دي، خوندو ته هم متوجه دي. په هغو کې یو د نکاح مسئله ده. په مخکې بیانو کې مو هم وویل چې رد المحتار جلد اول کې وایي تاسې تجدید د نکاح ژر ژر کوئ. که د نارینه څخه د کفر الفاظ تر خوله نه یې وتلي، د ښځو څخه به یو وخت داسې خبره سوي چې د خاوند او د ښځې په مابینځ کې به جلاوالی په راغلی. ځکه د کفر کلمه که سړی تر خولې وباسي، نکاح شکېږي. نو له بده مرغه د اوس نارینه خو دا طلاقونه یې عادت جوړ سوي دي. لږ خلک به وي چې ښځې یې په نکاح کې وي او جمعه بې شرعي جمعه وي. داسې به ډېر خلک وي چې د ښځې سره جمعه کوي خو په زنا کې به واقع وي. نو هغه خوند دی چې خاوندانو باندې پوه سوي چې ماتې طلاق راکړی دی یا طلاق تر خوله وتلی دی یا د کفر الفاظ تر خوله وتلي دي، هغه باید خاوند پر دې باندې مجبوره کړي چې ته زما سره تجدید د نکاح وکړه. موږ خو په دین کې شرمیږو او په ناروا کې بې شرم نه لرو. باید په ناروا کې سړی وشرمیږي، د الله څه وشرمیږي، د الله د رسول څه وشرمیږي. ژوند دین ته تسلیم کړي، ژوند مو په دین کې ونغاړئ، قبر به مو بیا ښایسته سي. یو کال مخکې یو خور د خارج څخه ټلیفون راته کړی و چې خاوند مې داسې الفاظ تر خوله راوتلي دي چې هغه الله ته ښکنځل وه یا نورې خبرې وې. ما بس تاسو په مابینځ کې نکاح نسته، تاسو به تجدید د نکاح کوئ. نو بیا مې ورته وویل ما د الله په خاطر باندې قبر په سترګو کې انځور که، د دې خاوند څخه اجتناب وکړه. کال بعد دې خور ما سره بیا رابطه وکوله چې دا یو کال ستړیاوي، تکالیف، ښکنځل، د مېړه لخوا قسم قسم ځورونه، خو ما دا خبره تر خوله ورته راوایسته چې زما او ستا په مابینځ کې هېڅ تعلق نشته تر هغه وخته چې تا زما سره نکاح نه وي تجدید کړی. ول ده بل زما معاینه نو ته بیا اوس څه تجدید د نکاح ته ضرورت شته؟ بس چې معاینه مې نو باره معاینه یې. ول ما یا دغې نه کېږي. راته مولوي صاحب ویل دي چې تی سره پردي یاست. دا خلک خو اوس دی سوي دي. زموږ په ځای کې یو سړی و ناصر نومېدی، نوم یې ناصر و. نو یو وخت یې ښځې طلاق ورکړی دی. نو ښځه یې په دې پوهېده چې دا طلاق چې راسي نو باره بیا ښځه مېړه باندې حرامېږي. نو ماښام به ده خپل مناسبت غوښتي، ښځې منع کړی و چې یا امکان نه لري چې ته زما سره مناسبت وکړي، ځکه دا خو زه پر تا حرامه یم، بیا به نکاح راسره تړې. ده ورته وویل ملا هغه کړي یو، ملا به مو سره هغه کوي. ملا سره روا کړي یو، ملا به مو سره ناروا کوي. ده چې ملا طلاق کوم د ملا په خوله دی، ملا به راځي، بیا به شهیدانې، بیا به معاینې ته زما طلاق وراچي، بیا به معاینه پردی کېږي. نو زموږ د خو بس هغه کیسه ده، وایي ملا سره هغه کړي یو، ملا به مو سره هغه کوي. نو دا د ملا کیسه نه ده، دا تر تاسو تعلق لري. کوم الفاظ د کفر تر خوله راووتل یا مو د طلاق الفاظ د نارینه تر خوله راووتل، ښځه ولاړه طلاق شوه. نو خور چې زه په حج کې وم ماته زنګ ووهه چې ما اوس پر دې راوستلی دی چې دی وایي زه تجدید د نکاح کوم، بیا داسې الفاظ تر خوله نه راباسه. نو ما زه اوس په سفر یم چې ورسېږم بیا به دې نکاح در وتړم. دا هلته که څوک ستا ودلې څوک نشته راسره چې داسې څوک چې هغه دې د نکاح تړل زده وي. نو بیا و زنګ راته ووهم مالې چاله طالبان بیده دي، زه ویښ یم چې ماپښین مازدیګر طالبان راکښېني دي، به شهیدان کړم، ستاسو نکاح به در وتړي. نو فقهای کرام وایي که خاوند یا ښځه مرتده سي، الله ته ښکنځل وکړي دا هم ارتداد دی، رسول الله ته ښکنځل، قرآن ته ښکنځل، علماو ته ښکنځل، مذهب ته ښکنځل، کتاب ته ښکنځل. نو وایي لازم دی پر هغه خاوند او ښځه باندې چې وروسته به تجدید د ایمان کوي، تجدید د نکاح به کوي. موسوعة الفقهیه جلد نمبر 10 صفحه 150 مبحث تجدید النکاح. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.